السلام علیکم ملګرو. په حیات خان ورلد کې تاسو ته هرکلی وایم. مونږ راغلو کړاکړ ته او د روژې مازدیګری هم دی، بانګ هم ویلی کېږي. نو زمونږ د سوچ نه بهر چې کوم ښکلي ځایونه وي او سپیشل ځایونه وي چې مونږ ورته ځو چکرو له، نو هغه ځایونو ته مونږ لاړ شو، خو د هغې صفایي خیال مونږ نه ساتو، نو هغه مونږ پخپله برباد کړو. دا هم تاسو کتی شئ جي، دې ګن ته وګورئ، دا څومره ګن دی. دا خو پکار ده چې دا یو شاپر کې بند شي یا وسوځولی شي یا د ګن هغه ډرم ته غوځار شي. دلته ځای په ځای لګېدلي دي، خو څوک به یې کوي. نو ځای ډېر ښکلی دی، خو بس مونږ زمونږ وطن ډېر زیات ښکلی دی، خو سمبالښت څوک نشته. که دغه سمبالښت راباندې چېرته چا په زور مسلط کو، نو بیا به یې کوو. اولا سات د چا زور نشته او نه څوک تپوس دی، چې بس روان دي. نو خیال وکړئ ملګرو چې د دې ښکلي ښکلي ځایونو مونږ په خپله خیال وکړو. دا د ما په خیال دا بوټو له سوري شوي دي، دا دي پسرلی دی، په دې کې غوړاس کینالېږي. دلته کې دا تاسو کتی شئ جي، دا یو کرښه داسې ده، دې کې غوړاس کینالۍ او نور د بلها داسې ځایونه دي ښکلي ښکلي چې هغه پکې نالېږي. دا بوټي دي. کړاکړ ښکلی ځای دی، هر کله ورته راشئ. او ښکلي ښکلي نښتران دي، ډېر پخواني. دا نښتر به کم از کم چې نه 50-55 سال به یې 60 پورې زمونږ د والدینو همزوري. دا وګوره، دغه شان دا وګورئ، دا په یوه ورځ دا پلاستیک د لاسه دا ټول ځایونه ډک شي او ګندونه به جوړ شي، آب و هوا به خرابه شي. نو د دې ذمهوار مونږ په خپله کوشش به کوو چې دغه ځایونه پاک وساتو، دا ځنګلونه ښکلي پاک وساتو. یخ به پراته وي، بارانونه به پټې وي، بوټي ډېر نه حل کړو. دا ګندګي چې مونږ جوړو، نو د دې نه خو بیا سیلابونه به هم د دې نه جوړېږي. دا ګند د سیلاب خلک وایي دی نه به څنګه جوړېږي. دا ګند یو ځای ته ونښلي اوبه ډېرې جمع شي، داسې یو ډیم ته جوړ شي که نه، او اچانک هغه ډیم راخلاص شي، نو سیلاب راغی که نه، بس پخپله سیلاب شو. زمونږ پټي او کورونه او سیندونه دا هر څه سره ترې لاندې راغله، چې سیلاب شو.
Thank you.